هغې د وینې داسې رقم زورور پیریان دي وینې چې ځان خوږ نه کړي اوبه مې د خدای پوښتنه ځینې وکړه تش غواړئ دغه هلک به هېڅ کار نه کوي ولې دا د کار نه دی ګرده ورځ مو خښ ته درولې دا رقم مو کړی دی کار مو خلاص کړی ګډ ورځ درولې دې هلک ته به زه اوس یې هم نه سم خو دکانداري چاته پرېږدم پسونه به دې ته چپه کوي دا وینه غواړي پسونه خویان واده دې هلک به کار نه کوي دی به کور ته ازاد ناست بله کم دی نه سمیږي دا څه واده و دا خو ساړه چې موږ خوش کړی مې ډېر اوس زه به ورته ملا صاحب ته زه ملا صاحب ته وځغلم ملا صاحب ستړی مه شې دغه زموږ دا کار دی پیریان نیول دي همګرده داسې کړو د ټوک ټوک یې کړو ویي مو نه خوږي ځان نه خوږي یوازې موږ ته کش کړي و موږ ویي ته درځه زه د ده په کار راځه ورته دغه دی ملا صاحب دغه دی داسې کړی یم خوش کړی خیانات ولې او د دې له پیران نه دي ته یې دوې درې دانې د لرو لږ کې راوړه د ده په کار زه پوهېږم انار لږ ترې راوړمه اوس ورسمه اوس زه به ورسمه بیا راوړه لږ سم شو ولې دا لږ سم شو را لږ کې مه راوړه ښه سم شو څه رقم سم دی یا نه دی مولي صاحب په ګپ هم نه پوهېږي زه کار ته یې درولې یم ستړي کړی یم داسې یې کړی یم سمه ډوډۍ سیخته مو خوار نه که جومات هم راباندې ناوخته وتستل ته راغلاست پیرین نیولی سم دم هلک دی په کار م ستړی کړی دی وایي د هلک پیرین نیولی دی ولې هلکه ولې هلکه چې ملکه زموږ نفس راوکښي لږ پای زړه مې درېدلی وای کم ته ماته وګوره دا به سم دم سړی ووایي چې دا کار نه کوم نو دا چې مونه مې ولیکه ښه نو واده غواړې ته خو سړی په خوله ووایي نو دا څه معنا ده و نو دا سړی وایي چې دا کار ستړی کړی یم کار والا نه کوم لکه زموږ نفس راوکښي دی چپات موږ د کلي ناست ته مو شرمولو څه شو